د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر د افغان او پاکستاني چارواکو سخت جنجال. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي عباس ستانکزي څرګندونو ته سخت غبرګون وښود او ویلي دي چې افغان چارواکي د ډیورنډ کرښې په اړه بې ځایه لګیا دي. دا کرښه رسما ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلې. دا چې عباس ستانکزي پاکستان ته څه ویلي وه په اړه پاکستاني چارواکو څه ډول غبرګون ښودلی. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. عباس ستانکزی وایي نیم افغانستان له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا پروت دی. پاکستان یې څرګندونې خیالي او له ځمکنیو حقایقو لرې بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغه څرګندونې چې ویلي وو نیم افغانستان تر ډیورنډ کرښې هاخوا پروت دی له ځمکنیو حقایقو لرې بللي دي. ښاغلي ستانکزي ویلي موږ یعنې افغانان هیڅکله ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې او پر دې کرښه په ویزه او پاسپورت تګ راتګ قطعا د منلو نه دی. په جواب کې زهرا بلوچ په یوه بیانیه کې ویلي د پاک افغان پولې د قانونیتوب په اړه هر ډول خیالي او ځان غوښتونکي دعوا د جغرافیې، تاریخ او نړیوال قانون حقایق نسی بدلولی. په بیانیه کې راغلي چې افغان غاړه دې د پاکستان رښتینیو امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي، نه دا چې په داسې څرګندونو د خلکو پام بل لوري ته واړوي. پاکستاني چارواکي ډیورنډ کرښه له افغانستان سره خپله رسمي پوله ګڼي او د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر یې انور الحق کاکړ له تلونیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې هم پر دې ټینګار کړی چې ګوندې ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي او د نړیوالو لخوا منل سوې پوله ده. خو ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پراته قومونه څوک نسي سره جلا کولی. ښاغلي ستانکزي دا څرګندونې د سلواغې د 26مې یا له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو په مناسبت لوګر کې یوې جوړې سوي غونډې ته په وینا کې کړي دي. نوموړي له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو، پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار تیرولو او تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت جبري کېدو په تړاو د پاکستان حکومت تګلارو ته په اشارې وایي. د دوی یعنی پاکستان د عمل او تصمیم به د دې لامل سي چې بیا به د 1901 میلادي کال د بنګال موضوع تکرار او دا ملکونه به ازادیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.